د قطر د امیر له موره د افغانانو میرمنو څه غوښتنه کړې ده او ولې ورته لیک لیږلی ده؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو بل نوي ویډیو ته درته ښه راغلاست وایمه. د افغان ښځو شبکې د قطر امیر مور تر سرخلاصي لیک لیکلی ده. د افغان ښځو شبکې په سرخلاصي لیک کې د قطر امیر له مور موزه بنت ناصر نه غوښتنه کړې څو په دې هیواد کې پرمیشتو طالب مشرانو فشار راوړي چې وسلوالو طالبانو ته د اوربند امر وکړي او اوربند ومني. په لیک کې وړاندې د افغان مالکانو مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو له تازه خپاره شوي راپور هم یادونه شوې چې د روان 2020 لسګیدیز کال په 3 ربع کې په جګړه کې له 150 ماشومانو په ګډون څه باندې 500 مالکیان وژل شوي دي. د افغان ښځو شبکه په لیک کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي له زیاتېدو هم یادونه کړې چې له امریکا سره د سولې هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته یې زیاتو بریدونو ته دوام ورکړی ده او تاوتریخوالی زور اخیستی ده. دوی هم مهاله توګه د کرونا له وبا یادونه کړې چې افغانان له یوې لورې د کرونا وبا له ګواښ سره مخ او بل لوري ته د طالبانو له لورې په جګړو کې مري. د افغان ښځو شبکه په افغانستان د نن او بهر د زرګونو ښځو ملاتړ لري او هغوی همدارنګه افغانستان کې روانې جګړې ته زړه خوري. د افغان ښځو شبکه وایي چې د کورنایي وضعیت او محدودیتونو سره هم مهاله د روژې مبارکه میاشت کې د خپلو هیوادوالو د وژل کېدو خبرونه اوري چې روژه په خولو او افغانان د ماینونو په چاودنه او جګړو کې مري. د افغان ښځو شبکې ځکه د قطر د امیر مور موزه بنت ناصر ته د سرخلاصي لیک لیکلی چې د څو کلونو راهیسې په دې خوا طالب مشران د قطر په پلازمینه دوحه کې سیاسي دفتر لري او په موضوع او چرچو کې ژوند کوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې وروستۍ هوکړه په قطر کې لاسلیک شوه چې د سولې هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته داسې انګیزې کېدې چې ګواکې طالبان به تاوتریخوالی کم کړي، خو برعکس ده. طالبانو بریدونه وژنو لا پسې زور واخیست. طالبانو د افغان حکومت سره خپل منځنۍ خبرې هم د طالب زندانانو د خوشي کولو په بهانه وځنډولې. که څه هم د افغان حکومت او طالبانو له لوري وخت نا وخت د دواړو لوري بندیان خوشي کیږي، خو تر دې دمه د بین الافغاني خبرو څرک نه دی لګېدلی. دوستانو، ستاسو د افغان میرمنو دې څرګندونو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه مو په کامنټ کې را سره ولیکئ. که چیرته غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ، د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.